پسې دا بل صورت چې دی دا صورت بیا د فیل په نامه ذکر شوی دی. فیل خو هغه حیوان ته ویل کېږي چې من هغه لوی شونډک چې دی موږ داسې عکسونه لیدلي چا او چا په خپله فیل هم لیدلی نو یعنې هغه صورت چې په هغه کې د فیل ذکر راغلی دی نو نوم یې اخیستل شوی دی د اول آیات څخه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. او دا صورت هم مکی دی، په مکه کې نازل شوی دی، معنا قبل الهجرت. او دا 15 آیاتونه لري او د ترتیب کتبی په لحاظ په قرآن کې لیکل شوی دی 115 صورت دی. او د ترتیب نزولی په لحاظ 19 صورت دی تر قل یا ایها الکافرون، هغه د کافرون صورت چې تر هغه وروسته نازل شوی دی. مضمون چې دی د ربط ما قبل سره دا دی چې هلته مخکې ذکر شول چې د الله عز وجل د مناهیو څخه چا کوم شان حرام دي د هغه څخه به تقوا کوي. خو هلته اصولي خبره ذکر شوې چې اما من اعطى فاما من اعطى واتقى، او بیا تقوا کړي، معنا بیرېدلی ځان یې ساتلی د شیش څخه. ټول هغه شیان چې الله عز وجل در باندې حرام کړي نو د دغه شیانو څخه چې الله حرام کړي ځان ځینې ساتي یو د هغو څخه هتک د حرمات الله دی، هتک د شعائر الله دی، هتک معنا د یو شي پرده څیرل وایي بې پردې یې کوي. د الله عز وجل دا محرمات دا ګرده الله په پرده کې پیچلي چې دا مه کوه. نو ته چې یو حرام کار ته لاس ور وړاندې کوې ګوتې هغه د عزت پر ځای ورڅیرې کړه، دا د الله په قول نه کوې. هر حرام کار ته چې سړی ور وړاندې کېږي ګوتې هغه د الله عز وجل د حرمتو د عزت پر ځای چې په راڅرخولي چې په دې شي کار مه لري ګوتې ته هغه څیرې، نو د داسې به هم ځان ساتې. نو په هغو کې د مثال په طور چې د الله عز وجل محرمات چې د هغو عزت به ته نه پایماله کوي بیت الله شریف ده. د بیت الله عزت چې کوم چا پایماله کړي دی الله وکړي در په یاد کې څه کړي دي، الله څنګه ورسره کړي څه سو هغه سړی. نو چې د بیت الله احترام یې ونه کړي د خدای ګرد احکام دغه رقم دي کې څوک بې عزتي کوي الله وایي زه دغسې ورسره کوم. نو دا په طور د شاهد پیشي د هغې خبرې دپاره چې الله واتقا ځان یې ساتلی د خدای د احکامو د بې عزتۍ څخه دا وکړي. هر څوک چې د خدای د احکامو بې عزتي کوي نو هغه بربادېږي لکه کوم لکه اصحاب الفیل د فیل خاوندان. د دې نو یو قصه ده. قصه یې دا ده چې یو پاچا و د یمن په علاقه کې، هغه زونواس نومېده، دا مشرک و دا زونواس باچا. د یمن په علاقه کې چې کوم کسان و دا خپله نصارا وه. په هغه وختو کې د حضرت عیسی علیه السلام دین لا نه و منسوخه سوی، دا چې دی باچا و زونواس. نو دا د نصرانیت دین حق و، دا مشرک باچا خو دی نو د نصرانیانو هم زه د نصرانیانو خو یوازې د الله عبادت کاوه، مشرکان سوي نه وه، ګمراهان سوي نه وه، هغه دین پر حقانیت پاتې و. هغه د اخدود کیسه که ستاسې په یاد په د والسماء ذات البروج کې چې موږ وویل د هغه ذوالنواس دی چې برای هغه خلک د اور کندې لو کنده یې وکښه په دا سړکانو په دا ښار یې راوڅرخول بره بیا چا ته ویل چې که د بت عبادت کوې سید مشرک کېږه که نه یې دا کندې ته چې غورځم هغه د کشني کیسه به مو په یاد چې هغه ته یې بوتې بیا دریاب ته بوتې موږ دا په تفصیل باندې ویلې وه. نو ده تقریبا په دې کنده کې 100,000 نصارا وسوځل چې هغو بت پرستي ته شرک ته یې زړه نه ښه کاوه، د ده په قول یې نه کول، د خدای پاک پر وحدانیت باندې یقین درلودی. دباره دا چې وسوځله د دغه عذابه څخه د دې زونواس پاچا چې دا مشرک و یو دوه نفره وتښتېده ولاړ چې ولاړه وه شام ته. هلته د شام پاچا قیصر هغه هم نصراني و و هغه ته یې پناه وروړه، شکایت یې ورته وکړي چې زموږ سره خو دا زونواس مشرک زموږ دا رقم وکړ، زموږ قوم یې را تباه کړي، 100,000 په شاوخوا کې دغونه قدر د هغه وخت هغه د الله عز وجل معتقدین چې پر وحدانیت اعتقاد درلودي دا یې په اور کې لولپه کړه ویې سوځمه کوټه کړه. نو ته که زموږ مرسته وکړې دا د شام پاچا هم نصراني و دینه. هغه ورزه خو د دې علاقې څه لرې یمه، دلته چې دی د حبشې ملک نږدې دی، دغه د حبشې و علاقې ته چې دی دا بیا و دغه یمن سره بیا نږدې والی لري. برای د حبشې باچا ته آل راوکړي، برای ولته به داسې وکړي د دغه یمن د خلکو چې دی د دغه مرسته وکړه دغه زونواس کړي د منځه ویستي، دا مشرک دی، دا زموږ ستاسې د دین همجنه خلک چې دي دا دغه نه په اور کې سوځلي دي، داسې ظلم یې ورسره کړی دی. نو د دې ظلم مخ به ته ورسي. دغه د حبشې پاچا چې بیا و ده بیا 2 قومندانان مقرر کړي، یو ابرهه نومېدی بل ارباط نومېدی. دا 2 سرلښکر وټاکله چې دغه جنګ به تیز کړي ورسي پر دغه علاقه باندې د یمن وجنګېږي، کوم ځینې ونیوه دا زونواس باچا سره جنګ وکړي. دوی چې لښکرکشي وکړه چې راغله دا زونواس مشرک باچا دې چې شکست ورکړي دا یې مات کړي او پاته سوله دوی 2 د یمن علاقه خو دوی ونیول قبضه کړه. دلته چې دوی هغه دښمن ختم بیا د دوی خپل ترمنځ بس اختلاف سره راغلی. چې اختلاف راغلی عبارت د ابرهه او د ارباط سره جنګ شو.
چې سره جنګ څخه رباط شکست ورکړي دا هم لاړې بار دغسې په دریاب په د اوبو کې ولید د فراره څخه باره دورې پسې مړ شو. نو یوازې ابرهه پاتې شو په یمن کې د حکومت دلته سو دی د هغه طرفه څخه د هغه حبشې د باچا د طرفه بار په دغه ځای کې والي مقرر شو د دغه ځای پاچهي سته چې نور وجنګېدې ادی خو د نصرانیت پر دین باندې د ابرهه خدای خو د نصراو په مرسته کې دلته راغلی دلته په مکه شریفه کې د په سعودي عرب کې چې مکه او په هغه وخت کې د ارزای د څخه چې خلک و پر اردین چې و د مکې د تعظیم لپاره حج ته دلته راتله. نو دا خو د ابراهیم علیه السلام جوړه و دا کعبه دلته اقتصادي شتمني هم جمع کېدل لکه اوس د سعودي یوازې دغه آمدنې بس ده دا چې د مسلمانان دا په 2 میلیونه مسلمانان د کال ورځي په دغه ځای کې دا ګرد چې ورځي پلا خو د خاک پولې ځنی اخلي دا چې اره تیاره ماز پر د میدان کې $2 دی اخلي کې تاسو په خبره پوهیږئ د ار ملک تیاره چې بل ملک په ډګر کې خشنی په هغه وایي ډګر کې هغه غنټه په غنټه حساب ځنی اخلي نو ټیکس پر اواله کې موت دا ناس دلته نه ده د ار حاجی چې اته په شرط خاک پولې ځنی اخلي موت ته دی نه دي آزاد نو دا پیسې دلته دونه راجمع کیږي په یو زمانه کې په هغه زمانه کې هم خدا دې چې د سعودي په شارک به امریکا اوس خلور لګولې د چې ارڅوینه په دې کې جمع کیږي هغه یې زبېشي په چاغي جدي بس فوجونه په شکل غورځولې چې د فوج به په خپل ملک $100 تنخواه د $1000 تنخواه به عزت ساتم وس چې د 500 په اجتماعي سوخي نو خرته ولار څنګه ځنه وس خبر دي د پوښ نه کاج مازر پوښ خدای دې ځدان عمره ورته نه دی راوښتي بالا وس دې کې د نرزي دی ودی وځه تا نه غواړم ګر دې د خلل اوس نس جوړواله نو دا ګوکی یو غټ حوز دی د ټول مسلمانانو وینه دلته روانه ده د هغه ځایونه به امریکا خلک پرېښه د ځويشي بس د ګرد دنیا اموال دلته د مسلمانانو دی دغه ځای ځويشي دا کال په کال چې حج لوريږي خپل سعودي خپل ټکسونه پر بړاوي الته امریکا کې ځويشي نو د هغه وخت مطابق هم دا رقم مشته داش د بیت الله شهرت ډیرو دلته به د اقتصادي د اعمالونو هم جمع کېدل ابرهه فکر وکړي چې تراسه دغه کار ورخطا کړه عربو ته د عربو سره ټکر درلودي بارال زه د لیت راغه شک عبادت ته جوړول په یمن کې بار راول څه ډیر ش یا کوت زمرو ته د خلکو ورچان بخښي کې کار کړل غمیانه پکښ کار کوي ولو به ته جوړ والله تبارک تواب کوي حج بار دلته کوي د چې دا جوړ کړ فراغه سر بیر باندې خلکو مخ ته کعبه سم نه ګرځاوه نو په تفاسیر کې راځي چې ځوان بار ولاړ د شپې دوره خو د ملنګ په باندې په عربانه چې دی براغه د مکه کعبه هغه د کعبه او مکه چې بولي اشي چې بولي چې د جوړ کړ بیت الله د جوړ برای هغه کرا په ګندګي ولړل محشمه شد نجاسات په شي کې و پاشره د بل ځای راوړ برای سره به یې ته ور وکړ ځینې تفاسیر وایي چې د عربو یو کاروان دغه غوډل ته نږدې اور بلکې دغه اور به سری بار ولاړ هغه د چې کوم پرشونه په شي کې ور کړی او یا شلرګان په شکل هغه ګرځي وسوځي خو بار سار چې اکشن است خلک چې د دې هغه د بیت الله نوم پرېښی هغه ته رقم پنالت لرل او چې وزر سوی هم و ګندګي ام پکښې عربي ځکه سوی ابرهه ته بار درد ورال برال دا رقم نه کړي چې د دې بیت الله ور دغه رقم نه کم کې پرېښته نو د دې د پاره ډیر فوج تیار کړي دغه وخت مطابق چې په فوج کې به ډیر کاریدل پلان کاریدل چې ځای په پناړو فیل ډیر زورور لکه د اوس وخت ټینکونه چې دا پلان امر سره روان کړ دلته یو واجد مخمس ورته وای دغه واجد ته چې بیا د لشکر راورسېدي د طائف شریف په لار کې دی دلته چراله بارای و دغه ته ابو طالب ته دغه عبد المطلب ته بار نفر واسطه واغه په دې وخت د مکه شریف د قریش مشر او ډیر مخور سړی هغه ته ول چې ته د خبريه زه د طرف زه د ابرهه د لشکر راغله مچ موږ تر راځه د خصص په خلکو په معلومه ښکار نه لرم نمو په نور جنو په شکار فقط هغه کعبه موږ نه لرو مطلب که څوک زموږ سره جنگ نه کوي موږ نه ورسره کوو موږ دغه هدف لرو که جنگ کوي جنگ ته ځان تیار کړي نو دغه وخت دغه قوت د ابرهه غل کوس د امریکا غل چې معنا د کومې خوا کېږي بس دا د بدمعشي قوت دا سړی ورته راواسته دغه ابو طالب ورته بار دغه عبد المطلب یا دغه ورته چې زه مشغول د کعبه خپل خاوند لري هغه دغه ور وکړي کعبه خدای داس چا جوړ د داس چا بیت د چاغه په دغه د جهان مالک دی هغه کوم خبر نس کولای چې ماته وځي څه پوښ په چا کار نه لري په مشهوره تفاسیر کې دغه ذکر شوی بیا ورسته هغه ابرهه عالم سره واسطه په دغه په عبد المطلب سره بارے او تراسه د جبه د نږدې سره وي دغه ورغشتنه نو بیا الته په تفاسیر کې راځي چې د 200 شان هم د ابرهه لشکره ته کم
باره نو دغه خبرې خو چا ورته کړې وې او هغه دغه ته پاچا هغه ابرهه لښکر مشر ته چې معنا دا داسې یو سړی دی دا د جهان په سطح سړی دی خورا هوښیار دی مخور سړی دی نو عبدالمطلب چې دوی ورته دا د خپل چهره هم ډیره سامناکه و ډیره عزتمنه چهره و د رنګ عزتمن سړی معلومه دی چې واره نو هغه سر لښکر د چې خپل ځای ورته راولاړ شو ځای ور خالق دلته تصفیه شي چې کینې چې معنا څنګه راغله د یو تفسیر مطابق ما هغه ورغښتي بل دا د بل تفسیر مطابق چې وشاره سره دولت لازمه وشان ثاني ولې د وسه وشان دا وشان په هغه مغول هو وای ما چې ته ولې جران کو د سنگین سړی چې ما ولته به څونه غټ خبرې کوي ته به څونه حوصله لري څونه قدر درن سړی به ته وشان په سره زه چې کعبه درنړم ته دغه غور نه کې برد ورته ولته خطا وته نه زه د کعبه مالک نه منو زه فقط په د قریش کې ته یو مشرتوب لرم کعبه خپل مالک لري نو زه د بل چا په شي څه کار لرم زه د وشانه مالک یم د وشانه غور ته راغلم خپل وشان واړم نو هغه وشان ورلاکړه دی چې راغی یا دغه په غشتنه ورغلی یا په وشانه څخه چرالي برای او عربو ټول چې دروخېږي غروته د دې فوج مقابله موږ نس کولای انو دی راړل هغه چې خپل لشکر را مخ کړه بار چې د کعبه پر خوا باندې هغه د دې مشر پیل چې هغه محمود نومېدی هغه چې را مخ ته کې هغه به ګوډي ولتلینه چې مخ به د کعبه د طرفه واړه او پرخه به سم زغاست نو د مخ پیل چې نه جانور بم نتله چې بیا به پرځه خورا واړول مخ هغه به بیانتي چې پر خپل خو به پر اړه شړې پیل تلی پرځه خو نه راته نو دا الله عز وجل دې جلاکت څخه بند کی اخر دی نه غوښتل چې ولارس چې خامخا راشي نو دغه چې الله عز وجل پر دې باندې ورکم مرغانی وې زرغونه و ژړ رنگونه و د دریاب د خاصه خډلې فوج راتله په مشوکه کې په منګولو کې وای وکشنی د نخوت په شاندغونه قدر د په خو خټ څخه شړې د خټ سمردکی جوړی کې بیا په اور کې دغه کې په خېک دغه سمردکی ورڅخه برای پر داده پر فوج باندې داسې کم راورول را شواب کړی د وړي خواڅه اپراشا چې و مشتل هغه پوری ور تر وتل نو په تفاسیر کې وایي چې څوک په دغه مردکی هلاک شو څوک چې په هلاک نه سو زخمی سو هغه ته د خارش مرزي ورولګدل کا غرش کې ورته وایي بدن یې جوړي او بکول دانې سو بار په مړس وګرځي دغه رقم یو سړی چې د پیل د خوندانو څخه په یو روایت کې راځي حضرت عائشہ رضی الله عنها وايي هغه موږ ولې د چوڑند برای فکر کا وسائل هغه مشره دا رقم څه خبر دغه سپایبو اختص ول نو دلته چې د هلاک ذکر شوی په اعتبار د اکثر یعنی اکثره هلاک شو څوک په یو رات کې راغلی چې انجات پیدا کړی دغه معیب یاړون سوی دی دغه د خارج مرزي په سلګیدا یو کدای ځاب خبر سپیر یعنی په تفاسیر کې تاسو رقم روایت لیدل چې هلاک څه معنی اکثر کبل ځای به روایت ویني چې دغه پیل خوندان څخه یو سړی مشغول دي دغه رقم معیب یادار کړ معنی اداره ده نه به خود شاز ناجز نه پاتې سوی خو هغه د لشکر برمه ختم هغه مرس دغه قصه په جزا کې بیانېږي او دا قصه چې د نبی علی السلام در پیدایشت تقریبا 50 شپې د مخ د نبی علی صلوات و سلام پیدایشت دی د لومړی خور یا نه هم یا دولسمه په دغه کې سوی دی د لومړی خور نو حسن حسین میاشت او بیا سفاره بیا لومړی خور دغه د محرم د میاشت د حسن حسین میاشت مقبول د دغه اخیرنی شپه نه خود یا شلمه یا مثلا 22مه په دغه سی وخت کې بیا دغه د پیل قصه پیښ شو نو یو میاشت خود سفر په مابین کې مکمل راغله التم دغه میاشت لاس ورځ د جدام نو ګاک تقریبا د 50 په شاوخوا کې دغه نشپه بعد نو بر د پیغمبر علی السلام تولد مبارک کو سره دی وځي شته نو دا په خپل غوا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مخکره تک خبر خلکو ته ورکول چې اخر زمانه بیر روانه ګوره دغه غټ لشکر په اسماني فوجو باندې هلاک معنا د مرغانو په ذریعہ باندې دا چې هلاک او برباد شو بیا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې وځي د پیداس بیا نه دغه ټوالي نو دغه وخت چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام را نبی کېږي 30 کال تیر شو 30 کال بعد چې دا صورت مثلا نازلېږي چې علاوه نبی علیه السلام آیاتونه دي کتلي ته نه خبر نو پیغمبر رسول په وخت کې پیدا شو د نو خمال در دې 50 ورځې وروسته پیدا شو مګر خو په 50 کال کې دغه غټه قصه نه زړیږي نو په باز مرشتي چې په یاد د سپنجري چې تر اوسه چې سره کې د سکاوي د کال کې په سکاوي کې نو څه سوي خو څونه پر سره جنگ نور څه اسمان لري نو دا خو ډیر نه ولاده چې اسمان مرغان راځي پر خلکو باندې بمبار کې وژني دا خو به خنه ولاده نو دغه وخت د لوی و د کشنی د شذي و د ځوان د سپنجري په خلکو کې دغه کیسه چې اخر څه پیښه وسه چې مرګور درته کتل د غرو د سره څخه پر دې باندې مرغانو شيږي ورولې ختمه کړ او بل هغه اثر پاتو
ځینې صحابه وایي چې وایي موږ هغه شګې در هغه وخت پورې نمونې پرتې وې چې هغه پر دوی باندې ورول سوي وې، دوی په مړه سوي هغه هډوکي د فیلانو یا د مثلا دغه خلکو دغه اثار یې پراته وه. نو په دغه علاوه پیغمبر ته خطاب کوي ته نه یې په خبر تا ونه کتله دغه خبره نو اوس دا مضمون چې ګرده تاسې واورېدې دا قصه چې دغه په جسرت کې اشاره ورته سوې ده او مطلب یې څه دي چې هر څوک چې د الله عز وجل د حرماتو د احکامو بېعزتي کوي پای به دغسې لکه د چا ده د اصحاب الفیل ده. نو اوس ترجمې ته راځو. شروعکم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی خدای مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر، الرحیم چې دی خدای لوی مهر رحمت کوونکی دی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. الم تره ایا تا ونه کتل تا نه دي کتلي؟ اوس نو دلته د کتلو څخه مراد د سترګو کتل نه دي مراد ځینې هغه رؤیت قلبي چې هغه موږ علم ورته وایو. نو الم تره ایا ته نه ده معلومه کیف څنګه فعل فعل وکړي ربک ستا رب ای محمد علیه الصلاة والسلام تعالی خطاب کوي بیا اصحاب په خاوندانو سره الفیل د پیل خاوندانو سره الله څه وکړ تا ته کوم نه ده معلومه کتاب پیغمبر ته د کومې خوا معلومه خو ما ول د لوی د کشنی په خلو کې دا خبره باره دا رقم دا معي علم یقیني سره کسو چې خپل کتلی معنا که د سپینډورو سره د قصه سره ډیره دوری وېسته چې د سکاوي کې څه بار لکه چې کتلی یا د څوک د جهاد کې د فکر سره چې نو ما ورته کتله باره دا رقم وسو. نو علاوه علم تر آیاتات نه ده معلومه کیف فعلت څنګه فعل وکي کړنه یې وکړه رب کرب شته بیا اصحاب په خاوندانو سره الفیل د فیل یعنی دا خو الله عز وجل یعنی تاسو نو کوم نه معلوم بیا وای علم یجعل ایا وی نه ګرځاو کیدهم هغه پلان او نقشه ده دی فی تضلیل په گمراهی کې په لار گمراهی خو معنا د لار ورکېدل یو سړی چې په خوا باندې د هدف لپاره روان کې براغه هدف نه کتر سره نه غواړي لار ځنه ورکسم کله اسمه په خبره پوهېږي دي اوس نو د چم څخه لار نه ورکېږي کید خو چم ته وایي پلان او نقشې ته وایي علاوه دا ما په گمراهی کې وانه چاو یعنی به نتیجې سو مطلب دا دی یعنی دې چې کوم پلان سنجولي چې موږ به دا رقم کعبه نړوو دا رقم بېعزتي به د کعبې کو هغه کار نتیجه نه کړ ورنه غواړي سړی چې ټاکو کې خطایي ولاړ ځای را نسوانه چې پر کوم ځای ومشتي د دې پلان او نقشه غلطه سوه لکه اوس چې د کافرانو کومه نقشه چې دا دنیا ځنې ریږدي چې امریکا خو نو داسې قدرت دی دونه قدر شی ولاکه ځینې خطا کې دا رقم عزت پایماله شو چې د هر یو سره غواړي چې جنګ ورسره وشي په دغه علم از زړه راڅکشلی اوس دا د دوی تبلیغات اجل چې خاص تبلیغات دا دوی اصول چې پر لسمې کړي وي هغه د خلکو د زړه څخه اوس هغه وامې ایستسو. نو دلته هم د دوی کید دغه رقم چې هغه عربو کسه برابر موږ د دې مقابله نشو کولای لا ما چم دغه په تقدیر کې په گمراهی کې لار ورکې سي به نتیجه علم یجعل ایا وینه ګرځا وکیدهم هغه فلانی جنگی ته دی هغه د جنگ نقشه په تقدیر په گمراهی کې یعنی په غلطی به نتیجه کې دا استفهام تقریر یعنی و وی ګرځول خلا وای تس ګرځو ولید و ارسل او را ویل یجر علیهم پر دوی طیرا مرغان هغه مرغان چې مال زرغونو وجر رنگونه پکښه ول دریاب د خاص راتل ابابیل ډلې غول غول یو ډله ماغول بل ډله پښتانه وای غول ماغول د مرغانو دا رقم داسې نو دلته ارسل راوی یجل پر دوی طیرا مرغان ابابیل مره ډلې خیل یو ډله براتله غوچ په بمبارو کې بیا بل تایرین دغه رقم دا اوس بمبارونو کې برخه چې دغه تیار ما باندې نو تر قیامت څرخي تاریخ دونه کې لري دغه غټ پرواز وکي خدای یو جام د ګرځي داسې لنی انور راورسل بیا په میدان کې دا بیا لوجج بیا زالت دام دا رقم دی ورته جم راتلی نو ترمی چې وشتل به همدی به حجارتن په ډبرو چې دا ډبرې وي من سجیل د په خو خټو څخه سجیل هغه دی دا اصلي سنگ ګل وای معرب تور دی سنگ ډبره ګل د خټو څخه ډبره جوړي خو معنی پلا به مردکی جوړي وي په خیر نو چې په دوژه کې پخسي وي که څنګه وي وای پر اری دانې باندې د هغه سړی نوم لیکل شوی انا په هغه وخت کې د نوم تعبیر بکې چې نوم پر لیکل شوی و لکه موږ چې کوډ ورکول شوی نه دا سی ولمبر لره ورکه لکه د مثال ورته چې وسله چې هغه لمبر وایي د افغانستان کې کوټ خامخا غوړي چې کوډ وایي څه د الته دي چې کوډ ونه وای بل خاطر دي یعنی کیږي ګر سره نو د ارسړي د پاره یو لمبر اختصاصي پر مردکی لیکل شوی پر هغه به مشتله خطا نه درلوده دا رقم نو سجیل مجل سنگګي واکه معنا هغه ډبره چې د ګل خو بیا خټ تر کې د خټ څخه جوړه شوی تر می وشتل به د مرغانو هم دی د اصحاب الفل به حجاره په ډبور من سجیل د په خو خټ نو بارا څه چل په فجعلوا يوغرزولهم دي كعصف لك اغناري ماكول خورل سوي
چې پلا یو شی ناړی سي ناړی خو سپېژني هغه لو چې اوس هغه په خلي چې پاتې سي هغه چې بیا وخوري برخلو چې د حیوان تر پښو لاندې سي په خلو یې سره وي نو به څه رقم سي دا تشبیه د دوی د جلشکرې د دا خوړل سو ناړی سره وکړه څنګه لکه هغه چې باره مهانې سي یو پلا چې دا پسونه په ناړی کې وخیږي سره وي خوري بر نه هغه ناړی بیا څوک څه پکوي پاتوس بیا د چا د خوراک نه کېږي مهانې سي او پراګنده سره وپاشل سي نو دین دغه رقم پراګنده پاشلې سره وغورځول سوه نو دغه صورت ترجمه سوه مضمون یې چی شو چې هر څوک چې د الله عز وجل د احکامو او د محترمو شیانو بېعزتي کوي الله عز وجل به دغه رقم کوي نو دا باره په هر قسم کې دغه یې فقط د دلیل په طور پیش کړي چې د کعبې بېعزتي چې ابرهه کول دی څه څه لښکر یې څه سولې ټول هلاک و برباد یعنې د اکثر په اعتبار که چا و چا نجات پیدا کړي خلاصوي په دغسې معیوب طرز باندې و چې یا ړوند دی یا یې تر بدن اوبه به یا به دانې دانې و دغه رقم و د خارش مریضي باندې خامخا اخته و واخر دعوانا الحمد